صدر صاحب چې د موږ د محفل د دې پروګرام صدر و، خواست کوم ته اکرام مروت صاحب ته چې راشي او تاسو ته خپل کلام هم پیش کړي او دوه درې خوږې خبرې وکړي. اکرام مروت صاحب. السلام علیکم ټولو ناستو کسانو ته، راغلو مشرانو کشرانو ته ډېر قیمتي وخت دی، خو دغسې موقع نه ضایع کول د پښتو سره مینې ثبوت ته، او زه په دې ډېر زیات خوښ شوم زموږ علاقې چې دا شیان ډېر کم دي. نو ما خو خپله ویلې چې دوه درې شعرونه به ووایم، خو شیرخېل وایي چې نه نظم به وایي. نو نظم به ووایو چې نظم عنوان ده چې زه بد پکې نیلام شوم. خالقه ستا دنیا ښه مزېداره ده منم خو، خالقه ستا دنیا ښه مزېداره ده منم خو، ښه لویه د صفا ده حسنداره ده منم خو، خوندونه او مزې دي میوهداره ده منم خو، له مینې نه یې ډکه هره لاره ده منم خو، زما پکې زیان وشو زه پښتون هسې بدنام شوم، زه بد پکې نیلام شوم. مننه. او خوبونو نه مزې اخلي خوبونو پسې لاړل، پښتون نه ماسوا اسایشونو پسې لاړل، دنیا د خلکو وخوړه تر غرونو پسې لاړل، ته وګوره مولا تر اسمانونو پسې لاړل، دا زه ولې خالقه زخم زخم ګام په ګام شوم، زه بد پکې نیلام شوم. مننه. او افغان دې پیدا ولې کړم شهرت دې ولې راکړو، افغان دې پیدا ولې کړم شهرت دې ولې راکړو، پښتون لکه د غر دا شناخت دې ولې راکړو، چې هورې شهید شوې جنت دې ولې راکړو، پاللې چې نشم کامیت دې ولې راکړو، او زوړند شوم له ژبې طرفدار چې د کام شوم، زه بد پکې نیلام شوم. مننه. ناشکره خدایه نه یم ټول خویونه دې سم راکړل، مننه پاکه خدایه اندامونه دې سم راکړل، نظر دې هم پوره راکړو غوږونه دې سم راکړل، په رنګ دې ښه پیدا کړم خپې لاسونه دې سم راکړل، که ښکلی یم خو وګوره ککړ په هر الزام شوم، زه بد پکې نیلام شوم. مننه. او د خپلو رواجونو په لمانځلو کې راټول شي، کامونه د دنیا څنګه په خپلو کې راټول شي، د خپلو رواجونو په لمانځلو کې راټول شي، کامونه د دنیا څنګه په خپلو کې راټول شي، د ګوتو ولونه په منګولو کې راټول شي، پښتون ښادۍ کې مړ شم دوی غوجلو کې راټول شي، خپل کور په ما حرام شو زه په خپل پردي حرام شوم، زه بد پکې نیلام شوم. مننه. او مروت یم ای سبزې یم زه د بیډ بابا لمسی یم، کسر شعر ده. مروت یم ای سبزې یم زه د بیډ بابا لمسی یم، وزیر داوړ بنګش یم یا داسې دورانې یم، ازغې د خلکو سترګو کې اکرامه پخوانې یم، خپل یم خالقه خو بیا هم پردې یم، سره د دومره خاصو خلکو ولې عام شوم، زه بد پکې نیلام شوم.